غوښتی و. نو دلته نن د مختلفې پارټۍ د تنظیمي سیول سماجي شخصیات د غورځنګ ملګري دغه په دې میټینګ کې قومي مشرون دا شریک دي، دغه ټوله شکریه ادا کوي. ملګري تاسو ته پته ده چې دا ډېر وخت راسه په پښتونخوا وطن کې بالخصوص جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ یو لهر دی. په روزانه بنیاد اغواکاري، ټارګټ کیلینګ، بتخوري، مختلف قسمه واقعات کیږي او بالخصوص دلته اتو د محافظین پولیس دغه چې کومه سیول انتظامیه دو هغه ټارګټ کیږي. ډېر هم پکې شهیدون هم شول. نو دا د بدامنۍ چې کوم لهر دی دغه د مخنیوي دپاره د وزیرستان دلته چې څومره تنظیمي دي، پارټۍ دي، څومره تحریک دی یا سیول سماجي شخصیات دي، تاجر برادري د هغې د ټولې په متفقه طور یو اتحاد جوړ که ولسي پاڅون په نامه باندې په هر وخت کې د دغې احتجاجونه هم وکړل، جرګې هم وکړې، د دغه سرکار سره مذاکرات هم وکړل، خو هغه باندې چې څومره مزال میږ وکړ سرکار د میږ غوښتنې ته سنجیده نه و. نو هغې نه بعد په 14 تاریخ میږ هغه پاور شو وکړه د دغه دهشتګردۍ خلاف خپل یو په ډېر مضبوط اوزم پورته کړ. تاسو ولدل چې بل کې عوام د کنټرول نه هم بهر ته و، خو بیا دوی سنجیده نه وي. هغه نه بعد بیا مذاکرات ورسره وکړل ډي سي صاحب سره، خو هغه ته بیا دوی د میږ غوښتنې ته سنجیده نه وي. نو د دومره څه باوجود بیا میږ په 13 تاریخ میټینګ وکړ، دا فرض وګڼله، دا خبره ذمهوره وګڼله چې یاره د دغه د امن د یقیني جوړول، دغه مخدوش صورتحال یقیني جوړول واحد یوه لار دو چې هغه درنوکشناوي. دا داسې درنوکشناوي چې د وزیرستان ټوله داخلي او خارجي لارو بند کوي، د سرکار مومنټ بند کوي چې کله د مومنټ د حرکات بند شي، د ده لار بند شي، دوی بیا مجبور وي چې موږ امن نه رکوي. نو په هغه سلسله کې موږ په 6 جنوري باندې اول ګایز یوه لویه جلسه کیږي د امن چوک نه ترکیز پله پراو واک وي لاریون وکیږي. بیا یوه لویه جلسه کیږي، د هغې جلسې نه بعد فوري طور ولتاکیزه د شرپان سره د بایپاس په چوک باندې درنکشناوي او د میږ دوسری مرکزي درنوي. دا درنو تر هغې پوره نوستوي چې تر څو پوره د میږ غوښتنې مطالبات د ریاست منل یې نه وي. دا ځل دا خبره نشته چې په کاغذ د لیکل سره وکړل یا د در سره وکړل، دا ځل عملي امن ځنې غوړو چې ولته زه ووینم چې توڼه جوړه شوله، ولته ووینم چې نکا ولګېدله، ولته ووینم چې توره شیه صفه کړله، ولته ووینم چې پولیس ته اختیارات ورکړل عیني. نو عملی امن غوښتنه همدو ځنې دلته که مسلح خلک دي، دلته که ټیپکزن خلک دي، هغه دی لرې کوي، هغه ختم کوي چې کوم غیر قانوني مسلح خلک دي. نو دا عملی امن غوښتنه د تر هغه پوره میږ درنه نوستوي او مذاکرات په ارجنټینا کې کیږي د عوامو په مخ کې. نو دغه دپاره د جمعې په ورځ باندې د دغه ځای نه یو په پښه باندې لاریون کیږي، ګاډي هم ورسره وي، موټرسایکل هم وي. نو د کاڼیکوټ عوام یقینا هر وخت دوی د غیرت مظاهره کړې، دوی په داسې وختونه کې د کوم سره یې ننګ کړی دی، غیرت یې کړی دی. نو موږ ټول د ده نه د توقع لري، د امید دی چې دا دلته چې کوم څوک اوسېدونکي دي، هغه که تزیخیل دي، هغه که زلیخیل دي، هغه که دلته افغانیانو ورونه دي، دلته څه ټابو دي، که څوک ایون د کوم سره تعلق لري، باید چې هغه ټول روشي په دغه لاریون کې دغه بازور نه حرکت ورسره وکړو. نو هغه اړه ته زونه ورسوي. نو د امن په خاطر باندې کامیږي یوه ورځ دوه ورځې ستړی وکړي، دا یوه ورځ دوه ورځ ستړی دا ضایع کېږي نه، دا په خیر و دریمي فایده باندې تمامیږي. نو موږ دغه په حواله سره دعوت ورکوي او تاسو ته پته لګي چې دغه یوه ملګري ته واضحه کړه پاڅون په هغه وخت کې کېږي چې کله د موږ د سرکار یا دلته محافظ یا دغه ریاست پالیسي بدله وي، دغه ریاست دلته سوچ بدل وي. تر شپږ لاس کوله دغه ریاست د ډالري جنګي نامو ته په خورا باندې وتپل، اوس هغه جنګ یو ځل بیا شروع کړی دی. هغه د 2000 پالیسي دي، پلونکی یې مړ کړ، پلونکی یې وویشت، پلونکی یې اغوا کړ، هغه سیستم بیا راوندی. نو دغه مخنیوی په عوامي طاقت سره کېږي. که دغه خور ملو، د دغه خور مالک مشر، د دغه خور تاجر، د دغه خور ډاکټر، د دغه خور وکیل، د دغه خور د هر سیاسي پارټۍ ورکر، سیاسي ورکر، سماجي ورکر، دا په دغه یوه پلیټفارم سره یو شول، دا سره جمع شول. بیا کېدلی شي چې موږ دلته د امن فضا قایمه کړي، بیا تل خوشحالۍ وي، ترقه وي، دلته امن وي او دلته هر څوک کاروبار هم کړی شي، هر څوک خوشحال ژوند کړی شي. نو موږ په پښتانه مینه دعوت ورکوي، خامخا روشئ په دا کې شرکت سره وکړئ. ډېره مننه.